ټول بدن زه ولاکه غلم ته ترافیک شه ته په خپله په 50 روپۍ باندې خلکو ته ځان بوګ نیسي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فضل خانه ستړی مه شې. خوار مې څرنګه چلې ښه خیر دی طبیعت یې ښه دی امن دی. ګرمي ده لکه څه مشره. ګرمي نشته ډیپټای کې ما. څه ډیپټای کې آرمي کې؟ نه آرمي کې خو نه یم په دای کې ما دی ټرافیک کې. مال د پاکستان کې ټرافیک کې. بالکل او پاکستان کې ما. ډېر ښه. چې باندې به مو ته خبرې وکړو مشره؟ بس خبرې چې ته په څه باندې وایې زه به درله جواب راکوم نو. ښه دغه قید اعظم څوک و؟ قید اعظم د پاکستان مشر دی. پاکستان چې آزاد کړی هغه. آفرین. کوم ځای نه و ده؟ برطانیه نه. ښه برطانیې نه و مسلمان و؟ مسلمان دی که نه چې پاکستان د کلمې په لوم آزاد کړی څه کافر دی که ولې؟ ښه نو بیا د دې په قبر کې ولې اوس زناګانې کېږي؟ نو دا خو ستاسو سوال نه دی د لایف پروګرام کوي ته اخلاق په دایره کې دنده ما دا سوال وکړه زه تاله جواب راکړم. نو که اوس زه تا ته ووایم چې په افغانستان کې محمود غزنوي تپوس زه تا نه وکړم لکه او خو نیک سړی تېر شوی دی او که زه تا ته ووایم ته محمود غزنوي خو مړ دی ته ځې هغې د قبر له پاسه اوس په افغانستان کې یو سړی زیناکاري کوي هغه خو محمود غزنوي کې کار خو نه دی که نه چې هغه دا کونیتوب کوي هغه به خو څه کوي یا به سلطان محمود غزنوي په باره کې که ما نه پوښتنه کوې نو زه به درته وایم چې هو زمونږ سلطان محمود غزنوي هغه سړی و چې په هندوستان کې بوتان مات کړه. زمونږ یو شیر پاچا تېر شوی او په هغه وخت کې پاکستان و دې خلکو پنجابیان هم تېغول کوه خو معلومه خبره ده. اجازه راکه مشره اجازه راکه خبرې ته د اجازه در کوم تا پوښتنه وکوله او اوس د سلطان محمود غزنوي په قبر کې انشاءالله هېڅ کومه خبره نه ده روانه او ته ما ته وښیه که چېرته روانه یې ویډیو راته وښیه نو زه به وایم چې والا بېشکه موږ ته شرم پکار ده موږ ځان ته افغانان وي تو په موږ د نالت سي موږ د یو پاچا په قبر کې داسې کار کوو. بیا ته اوس چې زه درته په ثبوت رسوم ته به په ځان باندې داسې ته وایه چې لعنت دې په موږ باندې چې موږ په لا اله باندې آباد کړی ده موږ داسې کار کوو. صحیح ده؟ اول دا واوره रिपब्लिकन उम्मीदवार सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी निकले. सोशल मीडिया पर रिपब्लिकन उम्मीदवार के बारे में नए इंकशाफात में एक और इजाफा हो गया. रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में नहीं पाकिस्तान में पैदा हुए. शुमाली वजीरिस्तान की बात की शवाब में نو تاسو اوس ډونالډ ټرمپ هم خپل کوئ راشد خان تاسو خپل کړ ډونالډ ټرمپ تاسو خپل کړ دا کومه معنا لري؟ ته هم زما خپل ته څه بل څوک خو نه ته مسلمان نه یې. راشد خان خو زموږ رور دی پښتون دی د افغان بچی دی زما رور دی. زه به راشد ته ویم ته زما کلمې رور نه یې. زه افغان یم اما ته پاکستانی یې زما او ستا ترمنځ باندې دا فرق ده. افغان مطلب څه دی؟ افغان مطلب څه دی دا راته ووایه. افغان مطلب څه دی؟ افغان معنا هغه چې په خپل افغانیت په ننګ او په غیرت باندې ولاړ خلک یې هغه ته وایي افغان. زه تا سره کومه ژبه وایم؟ تا سره پنجابۍ کې راړم که په افغان زبان کې پښتو کې سره راړم ما؟ نو زه خو ته خو پښتو کې را سره اړم مې خو ته د پاکستان طرفداري کوې که پښتو کې اړم ته ځان افغان نه منې. زما ملک دی که زه دلته زېږېدلی یم زه دلته زه د افغان زه بلکل زه د پاکستان کې زه زېږېدلی یم زه به د دې خاورې دفاع به پاکستان مخکې داسې مه پاکستان کې زېږېدلی یم ته په خپله خاوره زېږېدلی ته سند پنجاب کې نه یې زېږېدلی. پاکستان داسې مه چې پاکستان هغه زما خاوره ده ته ولې زما خاوره هغې پورې مربوط کوې؟ ستا کومه خاوره ده؟ زما ته اټکه پورې خاوره ده. دا مړه دا ډېر د دې په دغه باندې ډېر خلک ګرځي دا ټول پاکستان باندې خلک دا وکړي دا خلک ورکوي ستا په شنه ډېر تللي مخکې راغلي تللي راغلي خوري شي دي تورو خاورو وخوړله دا غوندې خلک پکې موجوده دي که نه؟ ستا په شنې اوس ځان باندې ګوره اوس ځان باندې بیا خپل همغه شی ما چې درته ویل همغه کار وکړه. ښه وایه. इसी की तस्वीर वाले नोट लेते हुए अफसरान का रोब दबदबा शानो शौकत और राहत भी इसी हस्ती की मरहूने मिन्नत है और अपनी अजीज की आजाद फजाओं में सांस लेते हुए हम सब पाकिस्तानी भी इसी इंसान के मखबूज हैं जो जिंदा रहा तो पाकिस्तान के लिए और जिसने अपनी जान दी तो भी पाकिस्तान के लिए
लेकिन बदले में हमने उन्हें क्या किया? जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला कायल को एयरपोर्ट से घर लाने के लिए ताला खोला और हमारे भेजे हुए लड़के और लड़की को लेकर बाबाए कौम की असली कब्र वाले तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा। फातिहा खानी या ज़ियारत के लिए नहीं, बल्कि उस काम के लिए कि अगर इसकी हमारे नुमाइंदे से होने वाली गुफ्तगू इसके सरपरस्त अफसरान सुन ले तो तमाम तर बेशर्मी के बावजूद शर्म से पानी पानी हो जाए। دکه ستاسو افسران موجوده دي دکه ستاسو افسران موجوده دي ګوره زه هیرا منډۍ نه یادوم زه ورکه هیرا منډۍ نه به تیر شو هیرا منډۍ لاهور کې د خیر د پروانه کې به تیر شو تا خو تاسو لپاره وطن آباد کړی ظالم ولې داسې کار کوئ زما خبره خو اوره تا ته ما اول نه سرنامه چې ما ته کوله ما ته چې کله دا مبارزه چې ما ته شروع کوله تا ته ما څه وویل چې محمود غزنوي ته ما مثال لکه اوس هغه خو شهید شوی دی هغه خو نیک سړی و اوس هغه د قبر له پاسه یو سړی کونیتوب کوي هغې ذموار خو محمود غزنوي نه دی که نه زه ذموار یم زه پښتون یم زه افغان یم زه ذموار یم زما خبرې ته غوږ کېږده زه به بیا هغه وخت کې لعنت وم توف موږ ډېر پس خلک یو چې موږ دا کار کوو او اوس انډیواله ته داسې چل وکوه د تاسو ملک دا کېږي اول ته داسې دا کار وکړه اول د ځان باندې ښه لاړې توف کړه زما خبرې ته غوږ کړي زه ګوره زه وتوف که کنه ما خبرې ته چې خو دغه سړي خو تا لپاره ګوره کافر و بېچاره کافر و راغی یا مسلمان شو یا نه دونه غم ورسره و انګلینډ نه راغی تاسو لپاره وطن آباد که تاسو ورته بابای قوم نوم کې خو د انډیواله تاسو دومره عزت خو هر شی چې و تاسو لپاره وطن جوړ کړه ځکه چې تاسو بې سرنوشته وئ نه افغانانو اخیستلی نه انډیواله بل چې هر ځای نه دړې وړې خلک پراته وي که نه لکه اوس مجبور هم دا خبر دی تاسو هم دغه سړی راغی تاسو لپاره وطن جوړ کړه اوس د پاکستاني په نوم یادېږي اووم قدرت په نامه باندې یادېږي اوس بټویم پټوي انډیواله عافیه صدیقي م ورته لیږي اوس پاک دوستي هغه سره هم کوي چې هم د چین سره هم کوي پسې راتېر شه روسیې سره هم کوي امریکا سره هم کوي ورکه هغه خو تاسو دوه مخې دولت ته غیر کار کوي هغې پورې کوم مربوط نه ده او فتوا مړ کېږو پکې موږ افغانان ځکه چې سپېڅلی جهاد په افغانستان کې و دغه سړي خو تاسو لپاره وطن آباد کړی او څوک چې تا لپاره وطن آباد کړي تاسې په قبر کې دا کار کوي ولې دغه شی به زه تاسو خبره ده که نه زما دوی موبایل ما سره نشته که نه دوی موبایل ما سره وی که نه زه به تا ته دومره ویډیوګانې وښیم دومره ویډیوګانې چې د حد نه بار ورته وښیم هغې خو ته ذموار خو نه ته خو دا له اروپا کې څه ځای کې به ناست لکه زه ذموار یم هر کله چې تا ما ته د ګوره د غازي امان الله خان اجازه راکړه د غازي امان الله خان د نجیب سردار محمد داود خان ظاهر خان د دغو کسانو یعقوب خان دا څوک چې زموږ پاچاهان دي د دغو په قبر کې که تا چېرته زنا ما ته وښودله اجازه راکړه زه بیا نن نه ایسته هېڅکله لایف ته نه راځم وایم لعنت د په ما شي لعنت د زما په و پشته باندې سي چې زه دومره پس انسان یم زه راځم ځان ته بیا پلانی یم ستاسو دغه اصلیت ده دا اوس تاسو په کومه ژبه غږېږئ ګوره ټرمپ د پاکستان نه وخته مشره اجازه راکړه ټرمپ د پاکستان نه وخته هیرا منډۍ درته نه یادوم تا د قید اعظم په مزار کې دا کېږي د عربو نه بټوې تاسې پټوئ دوستیانې تاسو خلکو سره ازادي کړي اوس ته نو کوم اصلیت لري ته نو په کومه خبره ما سره غږېږي ګوره زما افغانستان په لا اله الا الله نه دی ایښودل شوی چا ویلی دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله باندې ایښودل شوی اما موږ پکې لا اله الا الله محمد رسول الله قایمه ساتلې ده تاسو خو دغه پاکستان کا مطلب کیا ہے لا اله الا الله آیا تاسو چې چاته لا اله الا الله جوړ کړی تاسو د هغې په قبر کې دا کار کوئ مهرباني ولې زما خبره وره دا افغانستان کې ته قرباني ورکوې راړه مې ته پکې قرباني ورکوې ګوره زه تا ته د افغانستان خبرې پرېږده ته ما ته دې سوال جواب راکړه بیا پس ته د افغانستان باندې خبرې وکړه دغه ګورئ دغه دا د لایف څه پروګرام نه دی دا ستاسو موضوع نه ده دا ته چې کوم دا شی نه را مخامخ کوي دا خو دا له فحاشیت ته زه تا سره په صحیح موضوع غږېږم ته زما یوې خبرې جواب راکړه ته په کوم ځای کې ناست اوسو ته زما ناسته په کوم ځای کې څه کوې ځکه په افغانستان کې ناست یم ځکه په پاکستان کې ناست یم ځکه په بل ځای کې ناست یم زه مې په خپل هویت فخر کوم زه یم افغان نیکه مې افغان و پښتو مې ژبه ده په ژبه مې افتخار کوم وطن کې مې ژبه ده چې دا وطن افغانستان دی دا عزت د هر افغان دی په خپله وپشته مخکې افغان وم ټولو نه مخکې نه مسلمان وم نه چې وم خو افغان وم پښتون وم زه نه مسلمان نه وم چې زه پښتون وم
یعنې زما نیکونه مسلمانان نه خو پښتانه وه. اوس هم پې افتخار کوم، افغان هم یم چې په هر ځای کې هم افغان یم او د افغانیت لپاره به کار کوم. ګل خان وروره زه تا ته وایم چې دغه ستا د لا اله الا الله کار کې ولې داسې کار ورسره کوئ؟ نو تاسو خو نمک حرامه موږ ته وایئ که نه؟ تاسو افغانان نمک حرام بالکل بالکل. اوس تاسې نمک حرام هستئ که موږ نمک حرام یو؟ تاسو 40 کاله تاسو وخوړه، تاسو په دغه ځای کې دا ته چې کوم سړی ښایي د ده په ملک کې تا راغله وخوړه ده 19 کاله. اوس دا اوس نمک حرامي تاسې کوئ که موږ یې کوو؟ دا اوس پکې ستا ومه 30 لاک افغان چې ګوره زه په ګورنمنټ کې دنده یم، ستا 30 لاک افغان اوس هم دلته راړم دي کچرې ټولې په دې روډونو باندې اړوکې هم ټولې 30 لاک خپله خاوره ده، خپله خاوره ده، پکې اوسېږي، نر غوندې اوسېږي. زور لره ویې باسه، ته زور لري، نه ته زور لري، تا کې زور شته، ویې باسه. څنګه عمران خان دې اوس ورته ویلي؟ ګوره دا پلان ده، زما افغان ته باید انډیټیټي ورکړې. ګوره دا زور ده، زه اوسېدلی یم، همالته م اوسېږم، در باندې پاچهي کوم، همالته یم کړې ده، در باندې ډېرو در باندې پاچهیانې کړي، ډېرو در باندې کړي دي، اوس هم کوي. زما ملک ده، زما خاوره ده، زه نه په سند کې اوسېدلی یم نه په پنجاب کې. تا ټکه زما خاوره ده چې مرې کچوي زه پکې اوسېږم، زما د پلار نیکه خاوره ده، د احمدشاه ابدالي خاوره ده. دا ستا د اغر نیکه د اډر نیکه دا جنا خرکوس نه ده ازاده کړې، دا د افغان دا هغه ازاده کړې، د احمدشاه ابدالي ازاده کړې. اخلاق دایرې نه بار ته موږ ګوره زه ته خبره کوم. ګوره اخلاق دایره خو همدا دایره ده. ته ماته چې خبرې کوې، ته خبرې یاد نه لرې. زه تا ته وایم چې دغه څوک ده، ته نمک حرامه ته یې که زه یم؟ 2 منټه ته ماته اوس نمک حرامه تاسو یاستئ که موږ یاستو؟ ته ماته دومره دغه جواب راکړه. اوس دا نمک حرامي نه ده، د ځي تیخانې کې ودانې تیخانې دې جوړې کړي، ښځې وړي رنډي خانې، هغې نه پیسې پیدا کوي. دا اوس نمک حرامه تاسو یاستئ که موږ یاستئ؟ تا زما خبر، تا زما خوړله، تا زما سکله، ته نمک حرامه تا ته ما درکړې ده. دالخوره تا چې خوړل ټول عمر د پلاستیکونه خوړل، تا ته ما درکړې. ټول وخت ساق خوړلي، پټو کې د غول کړلي، په کونه دي ساق. ګوره ساق پیغمبر علیه السلام خوړلي، ساق د پیغمبر علیه السلام خوراک ده. ساق مې خوړلي، اما دال د پیغمبر علیه السلام خوراک نه ده. دا دال چې کوم دي دا هم ټرمپ نه جوړوي، امریکې اوباما نه جوړوي، نه و تاسې د قید اعظم په قبر کې غول کوئ، دا کار نشي کولی. ستا ورنداره چیکه ستا نازي اقبال 2 دانې وړې لورګانې ونه غولې، ته دا خبرې کوې. ستا 2 دانې افسران ګیر نه شو یو په بل کونه ورکولو باندې د فوج. ودرېږه چې زه درته نادي علي راولم. عافیه صدیقي څه شو؟ عافیه صدیقي ته ماته بالکل هغه ریسلینګ چې کوي که نه، هغه څه نامه ده، ما قسم دی هغه شکل جان سینا هغه جنسینا بچی ماته ښکاري دی، هغه د ذات. او ته ماته چې ښکاري خبرې، ته ماته د خردجال بچی ښکاري. قسم دی ته ماته بالکل جنسینا، قسم ته ماته خردجال بچی ښکاري. ستا قواره انسانیت ته ورته نه ده. زه خو ګوره پاک صفا یم، نور پکې راکشته ده، بل پکې شته ده. ستا دا قواره هغه هندوانه پربو نه ده، خلک چې ورته عبادت کوي. فقط همغه شی بریتو کې لاس مو یې دلګان بریتونه پرېږدي. ښځه ورکه کنځلو ته ماړه وه، دلیل باندې خبره وکړو. ستا د قید اعظم په قبر کې ولې دا ښکار کېږي؟ ستا ګورې زه تا ته خبره کوم، قید اعظم نه بس که ووړه زه یې لرې کوم او ورکه بیا در باندې قطع کوم. دومره ماته وایې ستا د قید اعظم په مزار کې ولې دا کار کېږي؟ ما ترې صحیح موضوع خبره مته وکړه. ګوره تاسو نه خدای پاک داسې حکومت اخیستی دی، زه تا ته وایم ستا د قید اعظم په مزار کې ولې ښځې دا کارونه کوي، دا ولې کوي د قید اعظم په مزار کې؟ ته شوې، الهام شو، زازی شو، الهام ټول در باندې واچوم. هغه پرېږده ګلخانه، ما خبرې ته بخشه. ټول زه ولاکه غلم ته ترافیک شې، ته په خپله په 50 روپۍ باندې خلکو ته ځان ګوګ نیسې. ته چی کولی شې؟ که په لاس رالې دومره د غیمه که نه چې چېرته تورخمه پورې په کوم ځای کې په لاس رالې، په کوم ځای کې په لاس رالې. وینې دا وینې دا دي، دا وینې ده، ورکوي که نه دغه دی، دا وینې ما سره دا دي، دا وینې ده، دا وینې ګوره، دا وینې ده.